د یو ملګري ښځه مړه شول فاتحې له لاړم ما وی خدای دې صبر درکړي لاسنیوی له لاړم هغه وی چپ که په ارام میله سا واغسته او دا څومره ورځ ده چې الله رانه بلا واغسته خلکو ته وایم دا په دې پسې جمعې کوم او نورې په ځان باندې زه پټې منختې کوم هغه ظالم اوس خو په خوب کې رئیزوره شي رپېږم ټول سمه شیبره ته به وامې خلیړه کېږم ټول نظم دی چې د الیکشن باره کې چې عجیبه شان الیکشن او پته نه لګېده وړې ګړې دا ټول وطن او پته نه لګېده ورله غرمنه ماسخوتن او پته نه لګېده ولاړ کوڅې ته به یو تن او پته نه لګېده سهار به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانک و د چا پکې پیالې نښه وه د چا ګازره و د چا پکې مولۍ نښه وه د یو بوجۍ و د بل پکې شکرۍ نښه وه چا راته وې د یو سړي پکې ډیبرۍ نښه وه د چا چنچڼه و د چا پکې پنجره نښه وه د ملا ډولو د اجړه به مسله نښه وه څوک د ذلو څوک د تحصیلو ناظمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو 2 لکان به نو شپږ به بوډاګان ولاړو سلو وټونو ته به 200 کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه 4 ولاړو 2 زامن ورسره پلار او مور ولاړو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده‌باد وخلې د مخالف سړي چغې د برباد وخلې چا د پارټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې او په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې کلی په کلی چم په چمې تنازه جوړه کړه او پر یو کور اره کوڅه کې پتنه جوړه کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نشي او لار پکې پیسه ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کې او که د بل نه وي نو چې خامخا په خپل مات کې ښځې په اوټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده د سوک سپېړې ګزارونه هېڅ خبره نه ده او یا خو سرمات او یا غاښونه هېڅ خبره نه ده چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د اوټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړوي ښه په جپړو باندې ورځي په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې یو بل سمشین کې په کوتکو لوړو باندې خلکو به وایي جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او اخري باندې هم سب چې الیکشن نو خو چټي غولول د خلک په امیدوارو باندې سي تنګول د خلک په برش قابله میخ پیشکش پلګ نه پویدل د خلک دم لاس نه خي خو سي شرمول د خلک نور قانون ته انګاره ترقی میلو شو خو ماشاءالله موږ پښتنو ته بدنیت میلو شو واو ډیر چې د چا وسنه رسی به هر کور کې غوسه وباسي او سو کور یریږي به هر خلکو نه چمړو وباسي منم چې څه غریبانان بلک بهر یریږي او کور چې یریږي نو وټان خلک اکثر یریږي که بعضې ښځې خاوندانو نه په کور کې سوځي بعضې سړي د خپلو ښځو نه په اور کې سوځي بهر خو پرېږده چې د کور کار مکمل پې کوي اخلی پخلی لوښي انځل جارو وخل پې کوي داسې ورته په کور کې خپله ښځه امریکا جوړه شي او نیغ ترې نه ګرځي چې په سټې لوی دانه جوړه شي د یو ملګري ښځه مړه شول فاتحې له لاړم ما وی خدای دې صبر درکړي لاسنیوی له لاړم هغه وی چپ که په ارام میله سا واغسته او دا څومره ورځ ده چې الله رانه بلا واغسته خلکو ته وایم دا په دې پسې جمعې کوم او نورې په ځان باندې زه پټې منختې کوم هغه ظالم اوس هم په خوب کې رئیزوره شي رپېږم ټول سمه شیبره ته به وامې خلیړه کېږم ټول هغه ظالم خو د بو کې مې ساتي هغسې کله ناکله مې د شپې خوب کې سکونډي هغسې لکه خپه سره راته سمه په مرۍ غلی شي خوب کوم لکه اواز چې د دوکړۍ غلی شي چې را بیدار شم نو هغه سرخوړلي نه وي نیټورک مې بیزي وي بیخي رامان سګنلې نه وي خلاص نه نه یمره شپه راله راځي په خوب کې په غځېدلو خپو مې خوب ته نه پرېږدي په خوب کې منم چې مړه ده خو ستم باندې مړه نه دله چیړي مې هغسې په ما یې خوا سړه نه دله مولا ویل ته به یو ځای بیا به څنګه چلي چې نه زمرم او نه دا مرېدا به څنګه چلي نو انګاره څوک تنګ دي د ښځو د خرچو د لاسه او څه ښځې جاړي په سرو سترګو د سړو د لاسه داسې و د هغې نه به وړاندې وقته ووایم چې تا پکې وینېنم خو لږه ګزاره مې وشي په دې کوڅه کې د جانانه د خپو چاپ ته کښېنم او دا ځل روژه کې مې ښه کلکه اراده کړې ده او کېدای شي ستاسو په جومات کې اعتکاف ته کښېنم